السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو قدرمنو لیدونکو او خوږو ماشومانو، زه سالار ننګرهاري یم. یو ځل بیا د ستاسو دران حضور کې حاضر شویم او غواړم چې تاسو ته نوې ډالۍ د ستاسو دران حضور ته وړاندې کړم چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو او خوږو ماشومانو، تاسو زما دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او کمنټ یې وکړئ پې. درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو او خوږو ماشومانو، زه نن یو واړه ماشومانو ته یو وړوکی پیغام لرم چې تاسو د خپل مور عزت وکړئ. چې مور نه وي نو زندګي نشته. مونږ باید د خپل مور عزت وکړو. زموږ په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي چې تاسو باید د خپل مور عزت وکړئ. د ستاسو د مور په پښو کې جنت دی. او که مونږ د مور عزت وکړو، الله تعالی به مونږ ته په انعام کې جنت راکوي. درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، سره زه نن بیا یوې پیرې لایف راغلی یم او ډېر وخت وشو کارنتین دی. ما سوچ وکړو راځئ چې لایف ورشم او تاسو زما دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. تاسو ته پته را چې صابون سره هم څه دی مقابله کړې ده. انګلیش کې څه نه لیکه؟ انګلیش کې زه ووایم انګلیش کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو خوږو ماشومانو، زه I'm Salar Nangrahary and today I came with topic, and that's a topic that we should respect our mother. According to Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in feet of your mother there is paradise. You should take care of your mother, and in place of taking care of your mother and respecting her, Allah Ta'ala will give you paradise. So we should respect her and respect our parents, and especially mother. And خلک د میسیجونه کې سلامونه ورباندې شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا پیج دې خپل ورته پیج مې خپل دی نو آن لایف. سلام سالار جانا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او ننګرهاري صاحب ډېر مهم موضوع ته مې اشاره کړې. مننه. سلام. څنګه یې تاسو؟ السلام علیکم. او درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، تاسو دا زما ویډیو دا زما خپل پیج دی او تاسو زما دا ویډیو لایک کړئ. تاسو ته پته ده د شروع نه مې صابون سره مقابله لګولې چې پته وچلېږي، نو بس شیر یې کوئ. صابون بله کوټې کې دی، هغه باندې خبر نه شي. پینې هغه به م اوس کېناستلی و را سره. سنګر لالا سلامونه کې. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ټول سلام را سره کوئ. په تاسو ټولو باندې سلام وایم. هر څوک ما ته سلام کوي. خوشحاله اوسئ، خدای م خوشحاله لره. اوس یو بل ټاپک دی چې ما کوم په موبایل باندې جوړ کړی دی او اکه ټاپک به زه اوس شروع کړم. په دې کې مې انعام خو اخیستلی او په سکول کې لیټ کمپټیشن و. هلکان به یې ځان سره بوتلل، هغې وروسته به یې بیا یو غټ کالج شان ته هلته به مونږ خپل سپیچونه ډیلیور کول. نو اخوا ته پای کې ما سرټیفیکیټ ګټلی و. نو په دا سپیچ چې کوم زما په موبایل باندې هغه فرست شوی و، نمبر 1. نو زه به اوس چالو کړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. Today my topic is about mobile. Mobile isn't good in the age of 6 years old child, and mobiles aren't good that for children. Sometimes the mobile blast when it has some when the mobile got hot, when mobile got temperature and
So there's mobile, a kind of target killer that kills everyone. And lots of father take out their sons from house because of mobile. Mobile is nothing. In past time, people were praying to Almighty Allah when they were suffering. Country. In nowadays, people, when they are suffering, they are not saying kalmas and they are not praying to Allah. And they are just doing games and have Wi-Fi's. Mobile isn't great thing. Some people says mobile is great, some says it isn't great. So we shouldn't have a mobile for ourselves. If you guys really want to have a mobile, so then don't have a real mobile. Just take a letter, write it and give it to a postman that he should bring it to your mother. Not good just for kid. Not good just for kid, and in the age of my age, another age. What So about adults? well, Adults. addicts, Adults is the adults. Yeah. Can they use it? Yes, of course. Why? Because adults are ready for their mobile. So not that adult that who get adult and he isn't having any education. If an adult have an education and he has done everything and he wants a job, so he should have a mobile. He should have a mobile. It is to have his mobile. So dears, when we complete our education, inshallah, there must be mobile with us. But people, they'll be using in the bad way. Because if we have a mobile, so a lot of people are like that who use it in the bad way. And there's a kind of small message that I want to give you, that do not use mobile that much that it get hurt. I hear it on mobile and see it, and all the kids were also telling me, and the people at outside, they were also saying that there was a girl, she was using mobile, and mobile was so hard, so directly that mobile blast, her half hand was out of her full hand, and she wasn't having fingers at that time, and but she get injured. So we shouldn't use mobile that much. Sometimes, just if you guys get bored in staying in coronavirus and lockdown, and now lockdown is completely out, so if you guys are staying in home, so you can use it sometimes. پښتو کې خبره مونږ پښتو کې میسج پښتو کې خبر ولا هغه پښتو کې وځي میسج کوم چې دا ځان انګلیش نه پښتو کې خبر وکړم پښتو کې وځي خبرو کوم چې د یتیمانان ماشومان غریبانان در سره مرستو کوي زموږ فاونډیشن کې او چیرې تاسو دا یعنی فیشن کا کوي فیشن شوقیان هم زیات شته د خوراک شوقیان هم زیات شته د چکر شوقیان هم زیات شته دي ناګیر دي کچيري هغه د بوزي هغه ځان سره بوزي او کچيري روټي خوري هغه ورته روټي ورکي کچيري ار فیشن کې فیشن یو جوړه ورسري چې کم هغه نه چې هغه ورته ورکي پای باندې بس ثواب وګټي دلته زیات الکان دي په ګلابات کې چې کم مالي دي او په افغانستان کې هم زیات شته دي غریبانان یتیمانان نو زه تاسو ته صرف یوړو کې پیغام لرم چې ډېرو ټولو سره تاسو مرستې وکړئ الله به خوشحاله شي او تاسو ته به جنت درکړي په بدلې کې د ستاسو یو روپۍ چې ځي هغه د الله په لاره ځي او زیات خلک داسې هم شته چې هغوی په تماشو او په سره دغه په خوشحالیانو باندې په سیګرټو باندې خرچوي او په چکرو باندې چې دا ټولې پیسې تاسو خرچ کړئ نه ثواب شو الټه ګناه Please speak Urdu bro I can't understand Pashto ओके अच्छा ठीक है आप लोग आपने मुझे ये मैसेज दिया तो मैं आप
آپ کو اردو میں بتا دوں گا. میں اتنا کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ اپنا ایک ایک روپی ہے یہ آپ اللہ کے راستے میں دے, اور اگر آپ دینا بھی نہیں چاہتے تو اتنا کیجیے. اگر آپ فیشن کے شوقین ہیں, کھانے کے یا کسی چیز کے بھی شوقین, اور وہ چیز آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ اسے کھانا نہیں چاہتے تو اسے دے دیے. اور جب کھانا کھا بھی رہے اس سے آدھا کر کے یتیموں کے دیجیے. اور جو بار آتے ہیں آپ سے پیسے مانگنے یا صدقہ لینے سے تو آپ انہیں یا کھانا دیجیے یا 10-20 دے دیجیے, وہ اپنے آپ کو خود ہی کھانا ڈھونڈ لیں گے. تو میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی مدد کریں کہ وہ تو یتیم ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ہمارے فاؤنڈیشن میں بھی اگر آپ لوگ آنا چاہتے تو آپ ویلکم ہیں, اور اگر نہیں بھی آنا چاہتے تو آپ کے لیے بار زیادہ ہے. تو وسبا دا مرگر راتا میسیجو کو بار بار لائکونم راکھئی یو لائک بار بار راکھئی. شکریہ, آپ نے اتنے لائک دے رہے ہیں, آپ کا شکر گزار ہوں. نو درانو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو تاسو به یو بل پیغام خو باندې لرئ چې زه تاسو ته پوره کړم. او زما که تاسو نه لرئ نو زما یو پیغام دی چې تاسو زما دا پیج لایک کړئ او شیر یې کړئ. او نورو ملګرو ته ښکاره کړئ او لایک یې کړئ او کمنټ د دعاګانو کمنټ یې راته نورې مو کوئ چې کامیاب شمه د خیره سره انشاءالله. او یو ورځ به داسې م راځي چې مونږ به په افغانستان کې او ټولې دنیا ته به مسلمانانو ته خیرات کوو د خیر سره انشاءالله که خدای ته منظوره وه او خدمت به ورسره کوو. نو که ستاسو اجازه وي زه بس سلام واچوم. اچھا بھائی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کو منظور ہو تو ہم افغانستان میں زیادہ بچوں کے ساتھ خیرات کریں گے, یعنی صدقہ وہ کریں گے اور وہ بچوں کو دیں گے اور غریبوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے. تو یہ ہے, آپ کو میں یہ کہنا چاہتا. تھینک یو برو, تھینک یو. وروره زه سره د افغانستان یم ننګرهار, اوس زه سره د ستاسو نه به اجازه غواړم را روان یم ځمه. نو سبا به بل ټایم خبرې کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د ستاسو ورور سالار ننګرهاری.